درانو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. مصرف د ټولنې د بیا تولید یوه مهمه مرحله ده او د اقتصاد د زیاتوالي لپاره د انجین په شان کلیدي اهمیت لري. په داسې حال کې چې د خلکو ژوند عصري شوی او نویو تولیدي قوتونو چټک پرمختګ موندلی دی، نو په مختلفو هیوادونو کې د مصرف نوي شکلونه هم رامنځته شوي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د کورنیو حیواناتو یا پت، چینی فیشن او د تیتې فضا د اقتصاد په ساحو کې د مصرف له پرمختګ سره سم د چین د مصرف نوی لوری در وپېژنم. په اوسنۍ نړۍ کې د خلکو د ژوند سرعت د چټکېدو په حال کې دی او مشتریان د پخوا په پرتله احساساتي ارزښت ته په ډېره درنه سترګه ګوري. د کورنیو حیواناتو ساتنه د احساساتي ارزښت د پوره کولو یوه مهمه طریقه ده. د اسیا د کورنیو حیواناتو څیړنیز انسټیټیوټ په چین کې د کورنیو حیواناتو د چارو د پرمختګ راپور خپور کړی چې له مخې یې په 2024 کال کې په چین کې د ساتل شویو سپیانو او پیشوګانو عمومي شمېر 108 میلیونو ته رسېدلی او د کورنیو حیواناتو د بازار ارزښت یې له 300 میلیاردو یونو څخه پورته و. په دغه هیواد کې د کورنیو حیواناتو د شمېر پر زیاتېدو سربیره قسمونه او د ساتنې مفکورې یې هم د متنوع کېدو او پاشل کېدو په حال کې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې چینی فیشن د چین په مصرفي بازار کې ډېر مروج شوی دی. د دې معنا دا ده چې د چین د دودیزو او واره کلتورونو او هنرونو او د عصري ژوند د شکلونو په نښلولو سره نوي ډول تولیدات تولیدېږي او د مشتریانو اړتیاوې پوره کېږي. د آی میډیا ریسرچ ارګان د 2024 کال لپاره چین کې د چینی فیشن په برخه کې د اقتصاد د پرمختیایي حالاتو او د مصرفي عملونو د سروې راپور خپور کړی چې له مخې یې د اټکل له مخې به تر 2028 کال پورې په دغه هیواد کې د چینی فیشن په برخه کې د بازار عمومي ارزښت له 3 میلیاردو یونو څخه پورته وي. دغه راز له تیرو څو کلونو را په دې خوا چین کې د تیتې فضا اقتصاد هم د پرمختګ په طلایي وخت کې دی او چارې یې د اقتصاد د پرمختګ نوی انجن ګرځېدلی دی. په دې مناسبات په دغه هیواد کې نوي شکله مصرفونه ډېر رامنځته شوي دي. د CCID د مشوارو اسهامي لیمیټډ شرکت د اټکل له مخې په 2025 کال کې به چین کې د تیتې فضا د اقتصاد عمومي ارزښت له 850 میلیاردو یونو څخه ډېر وي او په 2026 کال کې به دغه ارزښت له 0 میلیاردو څخه پورته وي. درانو دوستانو، نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.